دا د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د 100 کلن اشغال پر وړاندې د جهاد هغه سنګرونه دي چې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا تاوده ساتل کېدل. هغه سیمه چې په تیر کې ترې د چاپو او چورلکو له بمباریو د یوه مجاهد سر په امن کې نه و، خو اوس دلته هر څه برعکس دي. د الوتکو د غږونو پر ځای پکې د ازادۍ د ترانو غږونه اورېدل کېږي. د زړګي وینې خورم ژوند کومه که داسې وم قرار قرار مرمه. ډیر لیټم سره دی بل غلام دی مونږه ټوم خیل په خالی لاس مات کړل. د البرز د غرونو لمنې دي چې پکې د بلخ ولایت ګڼ شمېر مجاهدین او عام خلک راټول شوي او د تیرو یادونو او خاطرو د تازه کولو ترڅنګ پکې مشران مجاهدین ویناوې کوي او کشران پکې د ازادۍ ترانې غږوي. بس د خدای په مینا کې مست ملنګ زلمی یما. جهاد د ختمېدو لاره نه لري، جهاد د ستړي کېدو لاره نه لري، جهاد د دې ځای نه ده چې بس دغه وخلاص و دا تر ورځ تر قیامت شته. د برنامې د جوړولو مسؤلین وایي موخه یې پخواني یادونه تازه کول او د تیر په څیر د سنګر ملګري او عام خلک په یو ټغر راټولول دي. هدف موخه د دې برنامې څخه دا و چې دغه زموږ د ولس په مابین کې فاصله پیدا نه شي، ځکه د 100 کال د ولس موږ ته ډوډۍ راکړي، اوبه راکړي، د خلکو موږ په کورو کې ساتلي وو، دغه د ولسو خلک دغه ټول زموږ سنګرونه وو. نو په دې خاطر باندې موږ دلته راځو، د احترام په خاطر باندې چې دوی زموږ ډېر عزت کړي، د خدای تعالی عزت وکړي، نو دوی خاطر دا غونډه جوړ کړي. مشران مجاهدین وایي که چیرې داسې برنامې په ټول هیواد کې رامنځته شي د ولس او نظام ترمنځ به هېڅکله فاصلې رانشي. یو شمېر نور مجاهدین بیا وایي داسې راټولېدو ورته پخواني یادونه تازه کړل او که چیرې داسې غونډې هر وخت رامنځته شي پایلې به یې مثبتې وي. این قسم برنامه ها در سطح کشور البته نتایج بسیار کلان و گسترده را جهت همبستگی و اتفاق و اتحاد میان مجاهدین و ملت ما داره. البته این جلسات این یک هماهنگی بسیار قوی بین ملت و اعتماد ملت نسبت به مجاهدین به دست می آورد. دلته چې موږ رالو د مجاهدین به ولیدل ډېر خوشحاله ول. دا ټولو په دغه سنګرو کې په دغو ځایو کې وخت تېر کړی دی. هغه د جهاد د زوړ یادګار، د شهیدانو یادګار او د زړو ملګرو یادګار هغه ټول د دوی په ذهن کې کښېنستل او دغسې برنامې د تل دپاره باید جوړې سي، ځکه د مجاهدینو هغه د جهاد اثر په ذهن کې دایم پاتې شي. په هره ساحه کې مجاهدین چې کم زاړه سنګرونه ورته دي او هغه زورېدلی او کړېدلی ملت دی، د هغو دپاره که داسې مجلسونه مجالس دایر سي تر څو د مجاهدینو او د زورېدلي ولس تر مابین اتفاق وحدت راسي، نو دا به یو ډېره ښه نتیجه او ډېره ښه ثمره ولري. بلخ میشتي مجاهدین وایي داسې برنامې جوړول پخواني یادونه او د جهاد فکر ژوندی ساتي. دوی د چمتالو لوسونه وستایل چې د همدوی په مرسته نن په هیواد کې د امن ټبر غوړېدلی او یو اسلامي نظام رامنځته شوی دی. برگزاری این قسم محافل و مجالس فایدهش همی است که یکی خود خاطرات و مفکوره های جهادی را همیشه به ذهن ملت ما مردم و به ذهن مجاهدین ما مردم همیشه زنده می داشته باشه و دومی که خاطرات فایده دنیاییش همی است که در بین مجاهدین و ملت ما یک انس و الفت و محبت و اتفاق و وحدت به بار میاره. دغه داسې یو صحنه وه چې جهادي دوره وه او ډېر د خوند نه ډکه دوره وه او ډېر یو خوند پکې و او د خلکو کې ډېر یو غیرتي او باشهامته ولس او مجاهدینو یې ښه پالنه کوله او مجاهدینو ته ښه اکمال د هر څه نه کوو. نو دغه یو ډېره خوندور او جهادي دوره وه او تېره کړله الله تعالی. دې غونډې ته راغلي ولسونه وایي تیر کې هم ښه په نره د اسلامي امارت د مجاهدینو ملاتړ کړی او که اړتیا شوه بیا به یې هم کوي. دوی له مجاهدینو وغوښتل چې په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ولري. اولا ما مردم مجاهدین نمی قریام که بود خاتمه ای نمیتون مثل یک بیادر وارد روز تیر کده عالیمی نمیتون یک روز تیر کده هر محفلش باشه هر گپش باشه به ما مردم و مجتفیده احترام داره و هر گپ مشوره میکنه. عزیزیات دیگه ما هم توقع ندارم از پیش از اینا، مقصد اینا اتفاق و اتحاد باشند بین خود. بالکل داسې همکاري ورسره چې دا زه اوس دنیا و ته چې بل همسایه سم خوشحاله یم، لیکن نه بیرته هغه حال چې راشي دغه نه ورسره همکار وي چې تر اخرې سوګلې پر ورسره همکار هم یو ولاړ هم یو او موږ خوشحاله هم یو، لیکن دوی څخه دا توقع غواړو چې خدای نخواسته کبر لویي غرور ځینې ونه شي. مقصد دا خبره باید نه وي چې دا فلاني ژبه ده دا فلاني ژبه ده فلاني
د مجاهدینو پر وینا د البرز د غرونو خړ سنگرونو کې ډېرې قربانۍ ورکړي خو دښمن ته یې سر نه دی ټیټ کړی. دوی وایي په تیر کې چې هر وخت دښمن دی لوري ته مخ راړولی دوی ورته د سر په کاسه کې اوبه ورکړي نو په همدې موخه یې غوره وګڼله چې خپله غونډه هم په همدې خړو سنگرونو کې ونیسي.